دی خوشحالیږي چا سر ایښې په زنګون دی دنیا یو نندارتون دی دنیا یو نندارتون دنیا یو نندارتون دی دنیا یو نندارتون څوک اشنا ښکته خوشته په لحظه کې راګوزار شي څوک الوزي اسمان ته چې نصیب یې را بیدار شي څوک درومي څوک را درومي عجیبه شانې قانون دی دنیا یو نندارتون ساده دی څوک سیانه دی څوک ساده کې تیلهدار دی څوک یار دی بې غرضه څوک غرضه پورې یار دی څوک وایي چې مزید دی ځنې وایي زړه چودون دی دنیا یو نندارتون دی دنیا یو نندارتون دنیا یو نندارتون دی دنیا یو نندارتون دا لیونی دی دوست پې مولی راوستیم د سکر نه مې ځان خلاص کړ نو دی راته سکر شوی دی یاره خورې ډېر شیطان مار بوډا دی ولې څه شیطاني کړې ده دلته اوس ناست وم د بره ځای نه اوازونه راتله او زما په خیال ستا په سر غیبتونه کول څه یې ویلي دي ویلې شیشه کله تک زیړ مخې نیولی دی په میکپونو یې ځان ښایسته کړی او دا یې لا څه وی چې ویل یو ورځ به په میډم د ذهنه وباسه ښه نو لکه د بوډا نه مړه تر ورځ په ورځ به برشیر جوړېږي دا ما نه پېژني زه به دله په خوږو پوهېږم میډم په خوږو نه په ترخو یې پوهېږه اول ته ماله ده ووایه چې ته یې څوک زما نوم ښایسته خان دی ستاسو نوی کرایدار یم ښه لکه نوې مرغۍ ګلفام ستا دا میډم مې بلکل خوښه نه شوه نو هغه د چا خوښه ده هر چا ته وایي خوښه به دې شم خوښه به دې شم خو دې چا هم نه ده خوښه ته ګوره تا پسې هم خبرې کولی څه څوک هسې چا تعریف نه کوي نو زما مطلب ستاسو نوم ما ته خلک ښایسته خان وایي ښایسته خان وروره په خاوندان اعتبار نه دی پکار ټول بې وفا دي د زلمو زامنو پلار به او د بل واده خوبونه به ویني ازي بیبي ستا خاوند څه کار کوي پولیس افسر دی ها هغه ستا خاوند و وختي ورسره موبایل لاس کې او غوږ ته یې نیولی او داسې څه غلې غلې خبرې کولې غلې غلې خبرې او ښایسته خان وروره بور شوې خو نه میډم ته خو ډېره خوش مزاجه خو دا ترسه ښځی خو چې دا خلک تا پسې خبرې ولې کوي چا ما پسې خبرې کړي دي ټول در پسې خبرې کوي خو ګلفام یو دوه ګوتې سیوا دی ګلفام څه بکواس کولو میډم ډېر بکواس یې کو پرېږده زه به د هغه څه خبره تا ته کوم غیبت کې راځي نه نه اوس به ما ته خامخا وایې شابه ښه چې ته مې مجبورې نو بیا واوره ګلفام ویل چې میډم ډېره کنجوسه ده په 1 روپۍ کې 3 اتاریزونه لټوي ها نو اوس ګلفامي هم د خبر شو بای د وی روپۍ کې څو تاریزي زما هم ستا نه دا توقع نه وه زه خو کنجوسه یم که نه نو ولې نه یې څه د ډنډسیانو د خاندان نه یم که نه کېدی شي ګوره 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 نور زه تا نشم برداشت کولی ښه خو زه هم ستا کنجوسي نوره نشم برداشت کولی چې ته زما خاندان ته رسې نو زه هم ستا خاندان ته رسم ټول موډ دې راله خراب کړو څومره مې چې بدې شي او ما هم راته مخ ته کېږي دا تا ما ته شیشه کولې ویلي دي د خپل مخ ته یې په شیشه کې کتلي دي سم د پو ماتوتې ضبط الهوا شوې کېنه د لاټو لوره دا خلک چې دا تعلیمونه کوي که نه نو دا د مشرانو د ادب لپاره کوي د دې لپاره نه کوي دا ته چې څه کوې درته وایم غلی شه نور بکواس به نه کې زه ادب کوم خو د هغه خلکو چې کوم د ادب قابلي ستا په شانتې نه لرې شه ورکه شه ته د خپلې خواښې او د سخر ادب نه کوې زما به څوک زه به درته څه ګیله کوم مړې ای بوډا په ما باندې به ډېر روبونه ناچې زامنو خو د ټرک نه راکوز کې په رکشې کېنولې او زه به دې په خرګاډۍ کېنو میرا صاحب بھی تم کمال کے ضعیف تھے کمزور تھے بوڑھا دے نه نه بوډا نه دی شاه زلمی دی د شاه زلمو پیټې کوي لاړو بوډا شو خو اوس هم د ځوانۍ په ټالونو زنګېږي زه د ځوانۍ په ټال باندې نه زنګم تا نه تعلیم ډېر ځان ورکړی دی په انجیو کې څه نو کرې چې په موږ باندې روبونه اچې ته مې ورته پرېږده چې د اسمان ستوري ورته وښیم دلته مې واده ځل په بس تو خود تک امریکہ دا شاباش شاباش ذا شاباش شاباش وې مکه نه لاړ رانه خیر دی بابا خیر دی گزاره کوه مړه ته هم ډېر بې خوند دی زه ستا په مخ کې بې عزته کړمه ته خو پولیس والې تا سره لږې دفې دي یو دفعه پې ور فټ کړه که نه جیل ته یې ور دننه کړه که نه
بابا ډیر چیرې سره مکوه والله که دا چا پلار دننه کی تا به تور تم بوشاته کی چې سکول نشي کنه نو اسه ما مې یارو بابا ځان ته ساته زم ته ځان ساتم نن سبا دا سړو نه د خدو چلیږي او دا د انجیو ورکره ده زه ګوره د انجیو مې جوړ نه منم قسم مې په خدای دی چې زه به سره پوښم او زه لاړم خدای پاکه سمه تاڼه ده هر وخت پکې غوبل جوړي یو خو یې موبایل خدای پاک دی خو بسي اټو څوک بچانا پټې دی हेलो सो आगे अस्सलाम वालेकुम सर जी सर आओ जी ठीक था जी हुक्म होगी उस्ताद दा पारा वजदा आसमान नस्तूरी मरा बुस्कम बस सिर्फ बदरे होते सबरों की दर ओ वलेना बिल्कुल जिसंग अस्ताद फखई जी ताबेदार हुक्म होगी बस ډېره مهرباني سلام علیکم یو خو یې موبایل خدای پاک دی خو بسي اټو څوک بچانا پټې دی हेलो सो आगे अस्सलाम वालेकुम सर जी सर आओ जी ठीक था जी हुक्म होगी उस्ताद दा पारा वजदा आसमान नस्तूरी मरा बुस्कम बस सिर्फ बदरे होते सबरों की दर ओ वलेना बिल्कुल जिसंग अस्ताद फखई जी ताबेदार हुक्म होगी बस ډېره مهرباني سلام علیکم کوه د ښځو سره خبرې پردو ښځو سره خبرې خدای ته ګوره ما خو سچو سره خبرې کولې ما ته تاندار وې ابي سچوي نیک بخته دا څه په خدای یقین وکړه چې سچو سره مې خبرې کولې پورا کول هغه پرمایشونه زه خو پتا نه مخکې نشه کیوم ځکه خو ته کور ته لیټ راځي ظالمې مجرمانو ډاکوانو پسې منډې وو ځکه کور ته ناوخته راځم بس ما ته معلومې د ډاکوانو ماکوانو منډې نه وهي د هغوی نه منډې وهي وه چغې را خبر که دا ټول خلک ما ته پته ده چې تا د بل واده پروګرامونه شروع کړي دي د بل واده پروګرامونه وبه رانه نه وینې سبا له به مې اته وړونه دلته ناسي یا ښځې خدای ته وګوره چې وروڼه دې رانولې سم غویان دي غویان مونږ په تاړه کې خلک ربو هغه دلته مونږ ربوي که خدای لاسونه مات کړي لاسونه دې ستا مات شي دا ځل دې نه خلاصومه دا ته واڼه د خدای مقدمه کې گیر کی یو بدل به ته اخلم زه ورته یتیم ښکارم تابعداري رونه مې راشي تابعداري به درته وښیي نو نیکبختې زما ګناه زما قصور د دغې سوچونه به دې توبهګار کومه زه دې ډېره ښه وساتلم چې اوس بله راولې نه نو ساتل څنګه یي په سر دې وګرځوم هندوستړې خدای ناراضه ظالمې زه څه لیونی خو نه یم چې بل مصیبت به کور ته راولم نو زه اوس مصیبت شومه نه نو د مصیبت څخه ښکرې زه جمشیدیه په دواړو غوږونو واوره که ما په رونو برابر نه کړې زه به ستا ښځه نه یم ښځې خدای ته وګوره چې غویان راپسې رانولې ښځې تا ته وایم واه ښایسته خاله اوس یې خوند وکړو اختر خو لا پاتې دی اته لالاګان بیا راځي ډز غوبل ما وال ټکول واه تنور لمبه شو لکه چې بلکې تنورونه لمبه شو ښایسته خانه کوپړی دی نه تیار شیطاني سرخله ویم چې دا سر مې ځان له خپل کې خو شیشه هم نشته نو السلام علیکم وعلیکم سلام نوې مرغۍ راته ښکاري زه ښایسته خان تنور لمبی یم ته تنورونه لمبه کې ستا په دعا سره ما خو تا ته دعا نه کړې پوه شوم ته شاعري او تنور لمبه تخلص دی هر کنزل راته کولی شي په مخ سپېړه راکولی شي خو ګورې شاعر به راته نه وې خدای مې شاعرانو د سوري نم ساتي نو شاعرانو څه ګناه کړې ده موږ شاعران هسې بدنامي وژره ښه تم شاعر یې الحمدلله شاعر یم او صاحب دیوان شاعر یم تا خو الحمدلله داسې ویل لکه چې ډیلې دې فتح کړي صاحب دیوان نه صاحب اسمان ښایسته خانه
ستی ګوریار شی برداشت کولی شي خو د خپل شاعرۍ بېعزتي نشي برداشت کولی پرېږده سړیه ډېر مې بدې شي د پردو تور سرو شونډو رخسارونه داسې سړیتوب خبره ده او ما تاسو چټي په چټي لګیا سړیا چټي په چټي نه یم لګیا حق خبره کوم ولې تاسو معشوقو ننګو ته مړی نه وایي سترګو ته انګوران نه وایي پرېږده مړه معشوقي به د درې جیره په خوله یو تاسو به ورته ګلاب غوټی وایي څوک چې تاسو وکړو بیا راته څوک ګیا نه اچوي مړه ته دا پرېږده دا راته ووایه ته څه کې په هسپتال کې کلاس 4 یم اردلي او تنورونه هم لمبه کې دا خو زما پارټ ټایم جاب دی اصل خوند خو تنور په لمبه کولو کې وي چې دا دوه کسې نښه دي او دا دې تماشه کې هسې دا ستا شغل زما خوښ نه شو ما ته خو هغه ټایم کې خوشحالي میلاویږي که نه چې دا شعر راشي او زما د کوپړې دا دروازه ډک ډک وټکوي دا کوپړی دې ما ته کمزورې ښکاري په ډبولو ډبولو ماته نه شي و زما د کوپړې غم مه کوه د خپل ځان غم کوه و ظالمه په شیطانۍ او په غیبتونو باندې اورونه لګې دوه کسان خپلو کې جنګې ما ته پته ده چې ښه نه دی خو د عادت نه مجبور یم شاعر خانه رورا چې ماشوم وم نو چرګان مې جنګول 3 کولنګیان مې ساتلي وو ورپسې مې سپي جنګول او اوس انسانان جنګول خو کوم خوند چې د انسانانو په جنګ کې دی که نه نو د کولنګیانو د سپو په جنګ کې نه و بس خیسته خانه خدای دې د دې کار اجر درکړي آمین ثم آمین و خیسته خانه دا پرېږده جنګ دې په تندرو لګي ما فرمایلي دي واوره لږه جنګ دې په تندرو لګي په جنګ دې اور پورې شي جنګ دې په تندرو لګي په جنګ دې اور پورې شي جنګ تباهي راولي جنګ بربادي راولي جنګ جړوي ګلونه جنګ جړوي ګلونه جنګ جړوي داسونه په جنګ کې مړي کېږي په جنګ کې مړي کېږي په جنګ کې وینه تویږي په جنګ دې اور پورې شي په جنګ دې اور پورې شي په جنګ دې اور پورې شي ما درته ویلي وو چې په مخ سپېړه راکوه خو شعرونه به راته نه وي لاړم دنه غږېږه ویم دلته زم نور نشم پاتې کېدی ویم ستا د کنجوزۍ د لاسه خو مې دا حل شو ویم دومره غټ پټ ځوان ومه ښایسته ځوان ومه په لاره پسې تلم نو جینکو به راپسې کتل او اوس راپسې سپي غاپي دا واله خپله وردي دی او دا هم واخله ته به استعفا لیکي استعفا لیکل نه درځي سبق دې نه دی ویلی دا څه چل دی لکه د بانګیانو او لکه د سپو لګیا دي جنګ کوي پوه شوم پکار دي فکر وکړم میډم له ورځمه لکه دا ټول کار د تنور لمبه دی یا خیستلی مانا دا ټول کار تنور لمبه کړی دی ما ټول پاکستان کتلی دی دا کوم ځای تنور لمبه چېرته دی قسم مې دې په خدای چې په 302 کې ګیر کما زما نوم جمشید دی جمشید دا تنور لمبه ورشي خيول ورشي ورشي فصل بس میډم ما خپله وردي واپس واخیسته
څه چل شوي دي هېڅ هم نه دي شوي خیر خو دی که نه نه کور کې درته چا څه ویلي دي مړه یو خو ستا دا مور او پلار سمه نرسې رانه جوړه کړې ده چای راوړه اوبه راوړه ګولۍ راوړه دوی راوړه زما به بل کار نه وي د دې خدمتونه وکړو نیکبختې مور پلار مې دي او ستا هم خرخواښي دي ګوره مشران دي تا لې خدمت کول پکار دي خدمت نشم کولی نور خدمتونه ما د خپل مور پلار نه دي کړی دي بس وکم ګوره په خدمت سړي ته جنت ملاویږي ها جنت زما جون کې دوزخ کړی دی جنت دې ستا مبارک شي بس مه کوه خدمتونه ستا زما مور پلار څه دي خپل خو دې نه دي که نه د مور پلار پروا مې نه ده کړې زما نه کېږي چې زما د مور پلار نور خدمتونه ونه کړي ښه زه یې کولی شم خدمت زه لا ژوندی یم تکړه شه او خدمتونه یې کوه السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم السلام تشریف کیږي یاره دي زه کلی کمپنۍ لپاره راغلی چې میلاو بشي چې کمره خو موږ سره شته خو دا راته وایي چې بالي بچ سره شته او که یوازې یې میډم ته هم ساده یې دا زنانه ورسره وینې نه نه جي دا زما ښځه نه ده دا خو زه په لاره راتلم نو د بدقسمتۍ نه را سره میلاو شوه وای د خوش قسمتۍ نه وایه چې زه سره نه وم میلاوه شوي نو اډو به درله دا ځای نه و معلوم شوی هغه څنګه وایي باجي چې چېرته به ودرېدم د علاقې ټول خلک به رانه راچاپېر وو خدای دې ورسره خو وکړي ما لې دا ځای را معلوم کړو ستا نوم زما نوم فاروق دی جي او زما نوم راني فاروق صاحب ستاسو دپاره خو موږ سره کمره شته خو راني بیبي ته به نه خفه کېږې تا ته موږ کمره نه شو درکولی میډم یو کمره خو خالي ده که نه یو خو ته چپ شه وای نه دا خو ناانصافي ده چې سړو لم کمره ورکه او ښځو لم انکار وکړو وای د سړو نه به څه کیله کې چې ښځو سره داسې کوي ښځو سره میډم ما له دلته ځای راکړه راني به درته دواګانې کوي میډم یو خبر راته وکړم دې جینۍ ته کمره ورکړه په ایمان دا ټول ځای مو ورسره ښه ښکاري اصل میډم د هر چا نمایندګي شته خو د دوی نمایندګي نشته خو پروین زه یېرېږم چې بیا به شور شغب جوړ کړي وو هغه ګانه بجانه به راته دلته کوي راني چاته په سوالونو ګانې نه کوي ګورې چې چېرته نوټونه یي نو راني په ټوپونو وژي دلته ټول تش پاڼې دي پیسو ورکولو والا څوک نشته میډم ګور مې لس ورځو دپاره کلي له تللی دی ګنې ما باډو تا نه ځای نه غوښتو خو د علاقې والا خدای لاسونه مات کړي داسې سخته به یې تنګولمه کله به رانه یو شی او تښتلو کله بل شی صرف لس ورځو دپاره ما له ځای راکړه دواګانې به درله کومه یو نندارتون دی دنیا یو نندارتون څوک اشنا ښکته فرش ته په لحظه کې راګوزار شي څوک الوزي اسمان ته